اوس زه بلنه ورکوم اکمل لیوني ته خټک بابا هم تم شوی دی ما ورته وایي چې خلک به چېرې موږ به خټک بابا سره خامخا ټایم وکړو خټک بابا وایي چې نه نو اکمل لیوني دپاره دا یو شعر دی ما ورته ګاډې د مرخلو بې رنګونو جوړ کو جیب کې مې څه دی چې په خپل ځای ته سایکل واخلم اکمل لیونی پریختو جنت کی سپینه تاپوس وکړه پریختو جنت کی سپینه تاپوس وکړه چې راته پکې لا څنګه راغلی دلته سپي جواب ورکړه خدا ذکر جنتي کړم ما افسر پاکستانی چیچلې والتا داړې پختور خلک کړي او بله دا چې بله دا وایي چې شمال په ډېرو شتو کې هم نورونه تمه ساتي شمال په ډېرو شتو کې هم نورونه تمه ساتي سخیان خو بل ته د میوو د ونو څوکې څنډي او په پاکستان کې افسرانو ته چې خیال کوم هغه کارغان دي چې هم غول خوري او هم مخلوقې څنډي او بله ده چې خیال مې و جرنیل صاحب په دار چا اختصاب وکړي فرق به په مونږ کې د خره او د خراب وکړي خو ناسته په چاوې پاردله ګډې وړې مو وایه یو غل به د بل غل سره او بله ده وایي چې د ټریپک اولدار یو ډریور ته ووایي پرېږ شه دوی چارګولی د چوک کې به ورته ولاړ و دی بډې نه به یې ورته یو وښی غوندې یو پنسل راویسته اوس هم راوباسي خو خبره لږه درنه شوې د ټریپک اولدار یو ډریور ته ووایي پرېږ شه راواخله کاغذونه د لیسنس څه نمبر دی خو د 10 روپو نوټ چې کلینډر په لاس کې ورکړه وایي زه چلو یار جناب صاحب خو د سر در پاسه سر دی او دا بله وایي چې خدایا دا څه د دې غیرت وخت ته پاتې شومه هېڅوک عمل ته د چا نه ګوري خبرې ګوري او پښتانه ګل غوندې ځوانان په کارګل کې مړه شو او هغه تورمخي پنجابیان زموږ بیټرې ګوري اوس تاسو ډډې ته شئ او بله دا وایي چې بېوقوف د شلتالو هډوکی مات کړ بېوقوف د شلتالو هډوکی مات کړ په جغجه کې ذایقه د بادام ګوري او د دې یو نیمه شنه هم دغه مثال دی د نرسویلې په کرسۍ کې اسلام ګوري او یو بله ده صیبه وایي چې بېوقوف د شلتالو هډوکی مات کړ په جغجه کې ذایقه د بادام ګوري او د دې یو نیمه شنه هم دغه مثال دی د نرسویلې په کرسۍ کې اسلام ګوري او بله دا وایي چې وږي په تکې سترګې پټې کړې ورمنډه یې کړه وږي په تکې سترګې پټې کړې ورمنډه یې کړه چې زور یې ورکړه د غریب نه یې کولمې وایستې او یارانو وی جرنیل دې مونږ ته اردي کوزه کړي خو هغه چې ها کړو نو د دوی نه یې جامې وایستې او یو دوه پکې دي زما نه کشرانو ملګرو ته وایي چې ما ته ګناه ده ما په خپله مشهور که جانان ما ته ګناه ده ما په خپله مشهور که جانان ځان ته مې تریخ بل ته مې خوږ لکه انګور که جانان او اوس چې څوک یې په مخه کې چکونه وهي لکه د چرګ مې په سوچو غوړو کې سوک که جانان او په آخره کې ته دا وایي چې
چې تنده لنګوي او پاو پی نه کوي چې تنده لنګوي او پاو پی نه کوي بیا خو پیزه د داسې غوا نه ښه ده او چې هره ورځ یې په منت راغواړم نو د داسې روغې نه ښوروا نه ښه ده